ماله په مرۍ باندې زور مه کوه زه خو یاره ستا په تش کاتم رمه یار جړه څنګه شین چې و اسمان نو باران چرته و په دې شعرونو باندې او ترجان ته ارشاد عظیم صاحب وایي چې سنجیده شعر چې مور د ربړ په تیغ خپل زوی غولوي د دې نه بل غټ شعر نشته واه دا یو شعر د مور د ربړ په تیغ خپل زوی غولوي د پردو نه به څوک څه ګیلې کوي داسې زبردست شعر چې مور د ربړ په تیغ خپل زوی غولوي چوسنی باندې یا په پیډر باندې د پردو نه به څوک څه ګیله کوي کومه فلسفه ده پکې سوچ ته وکړئ چې د دغه ځای نه د ماشوم سره دوکه شروع شي او ترجانه د پلونه کوزګار نو چې بیا وسو شعرونه څنګه به د تا دغه څو شعرونه په پښتنه مینه باندې چې بسم الله ستا د دومره غمه چې زه نه مرم او جی او ستا د دومره غمه چې زه نه مرم خدای خبر چې زه به لا په سم او دا د خپل احساس ته برکت په زور ځکه خو قدم په قدم زه مرم واه دا د خپل احساس د برکت په زور ځکه خو قدم په قدم زه مرم او حلق مې دا جل تندې وچ کړی دی زر راکه د سواد د سینو به مرمه مننه چې حلق مې دا جل تندې وچ کړی دی زر راکه د سواد د سینو په مرمه او ماله په مرۍ باندې زور مه کوه زه خو یاره ستا په تش کاتم رمه او دغه مې د ژوند د اختتام نښه او سپین مې شو په بریتو کې ویښته مرمه یو تره دومره راته پته ده زه به ستا د غم په خوب ودم رمه او دغه څو شعرونه نور هم په پښتنه مینه چې ابي چې به کوم هنر باندې قاتل مې د سر خواله راځي چې هم مې ووجني او بیا مې هم دواله راځي زه خو حیران په پښتونخوا کې دی چاودنو کړم چې مړه پکې څوک شي او ډالرې پې بیا چاله راځي مننه چې زه خو حیران په پښتونخوا کې دی چاودنو کړم چې مړه پکې څوک شي او ډالرې پې بیا چاله راځي او داسې به ټول عمر په بوسو کې اوبه نه بیایي او ورځ به راشي دا تیارې به هم رڼا راځي او د بم بارود او اسلحې ایجاد که هر ځای وشي خو تجربې له به پښتون او پښتونخواله راځي او دا خو متل شوی د ملک سویه د ملک سپینې وي زما کاله ته د کاله سړی مې غلاله راځي او همدغه خلک قاتلان ګورې د دې خلکو دی دا کور په کور چې څوک زخمیان او شهدا له راځي او نن خو د حق وینا او تر خپل غزل کې وکړه خو ځان خبر که نتیجه به یې سبا راځي الله د خیر وکړي او تر صاحب کتاب خو چاپ دی نتیجه چې هر کله راله دغه نتیجه ډېر رانږدې کړه چې سبا له به راځي خو دغه به دغه شي چې نو دغه شعرونه د اوتر صاحب د شعرونو پر تناظر کې چې زهر هم وشیندل لپې لپې شاد هم ویشي داسې دلته یو کس ته شوکه هم کوي خیرات هم ویشي او ما د خپل سر قاتل په پټو سترګو پیژانده دې کې زه د پټو سترګو ډېر زیات متاثره کړی ما کې دا لانجه ده چې ډېر د کم شعرا ده چې کم دی متاثره کېږم خو چې کله یو څیز کلیک شي نو بس بیا ما د خپل سر قاتل په پټو سترګو وپیژاندو چې مې په قبر سیرې هم غوړوي سخات هم ویشي نو ډېر ښکلي شعرونه داسې بلها شعرونه د هغې شته دی نور هم زما په خیال باندې د دغه تناظر کې د سعید صاحب دغه شعرونه چې پستې خبرې د جانان مې یا باد یا اوبو پستې خبرې د جانان مې یا باد یا اوبو زړه مې ټینګ نشي هغه دم یا فولاد او یا اوبو دواړو کې یو تیشه به سر کې خخول غوره وي دا شیرینۍ خوره به غواړي یا فرهاد او یا اوبو اوږه په اوږه یو صف کې په یو بل باندې نه ځایږو منځ کې مو نور سوي بس دغه یا جیداد او یا اوبو او تر صاحب د دې شعر فرمایش کړی مانا بله شپه چې په کالاباغ کې د کډوالو اخر څه ډوبېږي په کالاباغ کې د کډوالو اخر څه ډوبېږي د ځان ځانۍ کلي پې څه کوي آباد او یا اوبو او دغه اورو دغه وینو زی راځي کال په کال هم دغه اورو دغه وینو زی راځي کال په کال په پښتنه خاوره سعیده یا فساد او یا اوبو